ومې د خوب لکه چې ختمه شوه ومې د خوب لکه چې ختمه شوه ولاړه مینتوب لکه چې ختمه شوه او ږیره مې نری پر مخ راغلی دی لاړه ماشومتوب لکه چې ختمه شوه د هر څه د مخه د غونډې ګډونوالو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات بعد د سلام راځم خپلې موضوع ته لومړي سر کې یو غزل دی بیا ورپسې یو لنډ نظم دی او وایي نن مې تر څنګه دی راغلی جانان نیشه نیشه و زنګېدلی جانان نن مې تر څنګه دی راغلی جانان نیشه نیشه و زنګېدلی جانان د چا په سرو سپینو به یې ورنه کړمه ما ته د ټولې دنیا ښکلی جانان خلکه پرېږدی چې ورغاړې وځم بیګا مې مړ په خوب لیدلی جانان نیشه نیشه و زنګېدلی جانان او رقیبه ته څنګه اغزي شوې راته مننه وایي رقیبه ته څنګه اغزي شوې راته تا نه مې سل ځلې ګټلی جانان نیشه نیشه و زنګېدلی جانان او په مینه مینه ګل اغا لالپوروال د زړه په سر باندې لیکلی جانان نیشه نیشه و زنګېدلی جانان راځم نظم ته وایي د جنت مې اراده وه اراده مې ښه پخه وه په تبلیغ شروع مې وکړه ښه سجده مې پکې وکړه ورځې شپې به تېرېدلې رڼاګانې خورېدلې یوه شپه ښه معززه د جمعې یوه مبارکه خپل عمل ته مې لږ سوچ شو خپل عمل راباندې بوج شو لاړم پاڅېدم تیار شم په طرف د خپل بازار شم لمونځ مې وکړ په طرف د خپل بازار شم لمونځ مې وکړ او راستون شم داسې لږ شان په سکون شم درود مې ویلې ښه نشه شم درود مې ویلې ښه نشه شم خوب غالبه شو ویده شم راولم مقصد ته خوب کې لاړم جنت ته د جنت داسې نظام و ښکلې ټول پکې لیلام و راولم مو مقصد ته خوب کې لاړم جنت ته د جنت داسې نظام ښکلې ټول پکې لیلام هورې دنګې نرۍ غاړې هره لاره کې ولاړې د شرابو ویالې ډکې نه دا جنګ و نه ټوپکې زندګي وله خوشحاله ته لږ غوږ شه کلیواله داسې تلمه چې مې خیال شو زړه مې دومره کې خوشحال شو د جنت ډېر میلمانه وه اکثریت یې پښتانه وه د جنت ډېر میلمانه وه اکثریت یې پښتانه وه یوه حوره را په څنګ شوه زما په سترګو کې په جنګ شو ویل پښتون یې مسلمانه یوه حوره را په څنګ شوه زما په سترګو کې په جنګ شوه ویل پښتون یې مسلمانه ولې دومره یې حیرانه پښتانه څومره خواږه دي محبت پسې ړانده دي دغه څومره مینه ناک دي دغه څومره حیا ناک دي دوی د مینې بلا وردي محبت پسې دي تږي نه دنیا کې مینه نه وه نه دنیا کې مینه نه وه نه د چا دا خوښه نه وه چې ښه مینه محبت وي زندګي د اخوت وي ما ویل نه د زړګي سره دنیاګۍ وه زوروره دنیا نه تږي وږي راغلو موږ خبرو دلته هورې دي مینه له توجه څخه مننه